الله برکات دوستانو خدای وکړي چې جوړه وروغوسئ. دوستانو نوی او تازه خواشینونکې خبر مې اورېدلی چې وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځ او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ لانجې وروسته د یاد غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ د پولیسو له لوري نیول شوی دی. د پاکستاني تلویزیون جیو د راپور په اساس محسن داوړ د پولیسو تر پرلهپسې څارنې وروسته نن په شمالي وزیرستان کې ونیول شو. راپور وړاندې زیاتوي محسن د شمالي وزیرستان اړوند خړ کمر نومي سیمه کې د پوځ په یوه امنیتي پوسته باندې له خپلو ملګرو سره په ګډه په برید کولو تورن دی. د راپور له مخې په یاد برید کې د پوځ 15 سرتېري ټپیان شوي. یاد دې وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دا مخکښ غړی د پوځ او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ د لانجې څو ورځې وروسته نیول کېږي. د روانې میلادي میاشتې په 26مه نیټه په خړکمر نومي سیمه کې د پاکستان پوځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په کاروان ډزې وکړې چې په پایله کې 8 کسان ووژل شول او تر 40 پورې نور ټپیان شول. پوځ ادعا وکړه چې د محسن داوړ په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د دوی په امنیتي پوسته برید وکړ چې په ځوابي ډزې کې یاده مرګ ژوبله رامنځته شوه. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ دا ادعاوې ردوي. د غورځنګ د مشر په وینا د دوی له کاروان سره هیڅ اسلحې شتون نه درلود او نه یې په پوځ باندې د حملې اراده کړې. هیر دې نه وي چې محسن سربیره د دې غورځنګ یو بل مشر علي وزیر هم د یادې پیښې په تور تر دې دمه د پولیسو په تعقیب کې دی. په ټولنیزو رسنیو باندې د علي وزیر خواخوږي ادعا کړې چې نوموړی د پولیسو له لوري سخت شکنجه شوی دی او په وهلو یې پښه ماته شوې ده. نو دوستانو الله تعالی دې خیر کړي. خدای تعالی دې دغه زموږ دواړه مشران په خیر سره راخوشي کړي. الله تعالی دې روغ او سلامت تر خپلو دوستانو پورې راورسوي. که تاسې غواړئ چې د پی ټي ایم په اړه نوي او تازه معلومات، مظاهرې او داسې مرکې ترلاسه کړئ نو زموږ دغه حسن ټي وي پی ټي ایم چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو تاسې د دې هره ویډیو برخمن شئ.